اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. شپږمه سپاره سوره مائده د سرنا منګ ویلو چې منګ به د هر صورت نړوان دي یو څو خبرې بیانو چې هغه په دې صورت کې باندې موقوف وي، یعنی دا صورت چې کوم دی نو دا به خبرو باندې موقوف وي. لومړی نمبر خبره دا ده چې دې صورت د دانو مخلي سوره مائده نو دا ورته ولې وایي. نو مائده په عربی کې ویل کېږي هغه درستخان ده چې د هغې د پاسه نعمتونه پراتی، هغه درستخان چې د هغې د پاسه انعامات پراتی، نو دې ته په عربی کې ویل کېږي مائده. او په دې صورت کې الله تعالی د درستخان بیان کوي چې د عیسی علیه السلام ملګرو د عیسی علیه السلام نه مطالبه وکړه هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء. ستا رب دا خبره تعالی ومني چې موږ د اسمان یو درستخان نه ولیږي. عیدا لاولنا واخرنا، او دا درستخان د دې لپاره چې دا به زمونږ دپاره یو فخر وي، یو خوشحالي به وي زمونږ د اولنو اخرنو دپاره، او موږ به په نورو خلکو باندې فخر کوو چې موږ د اسمان یو درستخان راغلی. نو انشاءالله د هغې تفصیل خو بیا وروستو را روان دی دې صورت کې، خو صرف دا صورت د ځکه سورې مائده وایي چې دا هغه درستخان ته وایي چې په هغې باندې نعمتونه پراتی. بیا دا صورت چې کوم دی نو په ترتیب عثماني کې 5 نمبر دی، او په ترتیب د نزول کې دا صورت چې کوم دی نو دا 112 نمبر دی. مونږ ویلو یو ترتیب عثماني دی یو ترتیب نزولی دی. نو سوره مائده په ترتیب د عثمان رضی الله تعالی عنہ کې چې کوم زموږ مخې ته کوم قرآن پروت دی دې ته وایي ترتیب عثماني. دا ټولې خبرې ما تاسو ته په اصولو کې کړې وي. نو په دې کې دا صورت چې کوم دی نو 2 نمبر دی 5 نمبر، او په ترتیب د نزول کې دا صورت چې کوم دی نو دا 112 نمبر دی. مدنی صورت دی. مونږ ویلو مدنی هغه صورت دی وایي چې د نبی علیه السلام د هجرت مبارک نه مخکې نازل شوی، او چې کوم د هجرت نه بعد نازل شي هغې ته بیا ویل کېږي او بعد نازل شوی، او چې کوم د هجرت نه مخکې نازل شوی هغې ته ویل کېږي مکی. نو دا مدنی صورت دی. بیا نازل شوی دی دا صورت فز د سوره فتح نه، شپږشتمه سپاره کې یو صورت دی انا فتحنا لک فتحا مبینا. نو دا صورت د سوره فتح نه بعد نازل شوی دی، او مخکې د سوره توبې نه، د سوره توبې نه مخکې نازل شوی دی، ځکه 113 نمبر صورت چې دی هغه سوره توبه ده، او اخیرنی صورت 114 چې دی هغه بیا اذا جاء نصر الله سوره نصر دی. ربط د دې صورت د ما قبل سره، نو د دې ربط ما قبل سره سره نو د وړاندې صورت په آخر کې الله جل جلاله فرمایل یبین الله لكم ان تضلوا. الله تاسو ته احکام د دې لپاره بیانوي چې تاسو گمراه نه شئ. احکامات تاسو ته الله تعالی بیانوي د دې خبرې لپاره چې تاسو بې لارې نه شئ، گمراه نه شئ. نو اوس په دې صورت کې الله تعالی احکامات بیانوي چې کوم څیزونه الله حرام کړي دي هغې ته به حرام وای، او کوم څیزونه چې الله جایز کړي دي هغې ته به جایز وای. او نظر د الله جل جلاله دپاره صحیح دی، او نظر د غیر الله دپاره دا حرام دی. نو دا غټې 4 مسلې دي، د دې لاندې به الله احکامات بیانوي. نو ځکه هلته وي یبین الله لکم ان تضلوا. نو مخکې ورته وي
چې دا بیان د احکام الله د دې لپاره کوي چې تاسو له ګمراهۍ نه بچ شئ. نو په دې صورت کې ورته وایي چې احکامات سری نه د هغې بیان دی. نفي د شرک فعلي اعتقادي، الله سره په افعالو کې هم شریک نه جوړئ، الله سره په عقایدو کې هم شریک نه جوړئ، ځان به دغه نه بچ ساتي. دا به ته بیانوي انشاءالله دا صورت. بیا ورپسې داسې بالله ربطونه مفسرین لیکلي دي، خو بس زموږ دپاره صرف دوره چې هغه ربط قایم شي دا ډېر دی. نور خو چې ربطونه وایي نو د ملکو ربطونه مفسرینو حضراتو ذکر کړي دي په خپل خپل نهج باندې، په خپل خپل طرز باندې. او دا ربط چې کوم دی نو دا یو استعداد ملکی دی چې الله چاله ورګي، بس هغه بیا ګوري نه نظر نه وباسي او الله تعالی دغه په نظر باندې هغه شی جاری کوي. خلاصه د دې صورت، د دې صورت خلاصه سره دا صورت به اهم څلور غټ مضامین بیانوي. دا صورت به موږ ته اهم او غټ څلور مضامین بیانوي انشاءالله. یو مضمون سره تحریم د الله صحیح، او دویم مضمون سره تحریم د غیر الله غلط. یعنی چې الله کوم سیز ته حرام ویلی دی نو هغه حرام دی، او چې بندګانو کوم سیز ځان باندې حرام کړی دی نو هغه حرام نه دی. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اولې حرامې هغه سیز چې الله تعالی حلال ګرځولی دی. تنبیه راغله. نو ته تحریم د بنده غلط او تحریم د الله صحیح. ان شاء الله دې صورت کې به تاسو ته راځي مشرکانو په ځان باندې بحیره، صاحبه، وسیله د خپل لاسه حرام کړو. الله وی دا حرام نه دي، ته د خپل لاس ولې حرام وایي؟ سورې انعام کې به هم دا مسئلې راځي. حرام هغه دی چې الله کوم څیز حرام کړی دی، نو د خپل لاسه سیده یو څیز په ځان باندې حرام ګرځېږي نه. یو داسې لکه زمونږ ستاسو دې کورونو کې څوک چاکر ورشي، ای ولا چای پخوي، دی وایي حرام، زنانه وایي حرام. او بیا هغه چای اکثر داسې چې بس ویسکیم لږ ساعت بعد که ده ورته ووایي یاره بس هغه ګورې غریبي پخه کړه نو ما چې اوس دې ګرمۍ کې ځان وکړو نو زه څه کوم. یا هغې چې کوم دی نو پلانکی ماسي رانه خفه کېدل، ما ځکه اوس کړی دا اوس خفه کېږي. نو دکه زمونږ د احنافو کتابونه لیکلي دي چې دغه عقیدتاً حرام نه دی، خو دا تا فعلاً په ځان حرام کو. نو چې چا یو څیز وي چې دا حرام او بیا یې وخوړو ان بیا به دې کفاره د قسم ادا کوي. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلي زه به د نن نه بعد ګبین نه خورم انشاءالله، واقعیت اجتماع سپاره کې به راشي. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله هغه ګبین استعمالو نو الله ورته ووایي چې ګبین استعمال کا او قسم کفاره ورکه. شامی زمونږ دغه غټه فتاوه ده د احنافو، هغې دا مسله لیکلې ده، علمګیري هم لیکلې ده چې کله یو بنده قولاً یو شی په ځان باندې حرام کي او بیا استعمال کوي دی به د قسم کفاره ادا کوي. خو یو دلته کې په صورت کې نفي چې راغلی ده نو هغه د تحریم عقایدو نه ده چې عقیدتاً دې کافرانو په ځان باندې ډېر څیزونه حرام کړي. دارنګې تحریم لغیر الله صحیح نه دی او تحریم لله صحیح دی. دویم نمبر مسله به دا صورت دا بیانوي چې نظر د الله پاک دپاره صحیح دی. نظر چې کوي یو الله دپاره به کوي، د غیر دپاره به نه کوي. خپل نظر به یو الله دپاره کوي. څه معنی؟ یعنی که الله زما د پلانکې کار وکړو نو د الله جل جلاله په نوم باندې به زه دا نظر کوم. اومو حدیث شریف کې راځي نظر مه کوئ. دا نظر چې کوم دی دا منښت ده، دا د انسان په دې کار کې دوره دخل نه لري. یعنی د انسان نه دا شر د پکولی شي نو ولا دا خیر ورکولی شي. خو نبی علیہ السلام وایي دا بس د بخیل سړي نه د وښکلو یو لار خو ده که نه، د بخیل سړي نه د وښکلو یو لار ده. نو په دې وجه باندې وایي چې خیر دی. به هر حال نظر نه دی پکار، صدقې پکار دي. بله خبره دا ده او دا خو د نظر د الله په نوم صحیح دی او نظر د غیر الله بالکل حرام دی. که چا د غیر الله په نوم باندې نظر وکړو، در دې پورې شاه عبدالعزیز صاحب لیکلي دي فتاوی عزیزیه کې، وایي که یو بنده ووایي که زما دا پلانکې کار وشو نو زه به دا ګډورې، دا پیسکورې، دا چرګوړې د پلانکي پیر صاحب په نوم باندې، د پلانکي بابا صاحب په نوم باندې حلالوم، او بیا د ذبحې په وخت کې به بسم الله مو وایي نو بیا هم نه حلالېږي، ځکه دا د منسوب کړی د غیر الله ته. نو د غیر الله په نوم باندې نظر حرام او د الله په نوم باندې نظر جایز دی. دا څلور غټې مسلې د دین علاوه زواجر، شکایات، وعیدات، تخویفات دا به انشاءالله صورت بیانوي.